مال یو کس راغی نن لس کاله مخکې هغه کس عام کس نو کیډټ کالج کې سبق ویلو بیا وکیل شو د وکالت نه وروسته راغلو ویره ما سره یو مسله ده ما څه مسله ده وي زما د مور پلار نه نفرت دی چې دا څه چل دی نو زه کوچینګ کوم نو ما ته مال کم از کم 3 غنټې راکې 3 غنټې راکې ګوره فیس مې ته اغستې مفت کې نه ها نو 3 غنټې مې کینولو معلومات مې د کولو د بچپن نه والا تر د دې وخت پورې لانجه دا راوتله چې دې کله په خبه د پوه شوي دی نو مور پلار دې په هاسټل کې اچولو د ماشوموالي نه په هاسټل کې اچولو نو د مور پلار مینه او محبت نو لیدلې نو دې پکې ماشاءالله تعلیم مو کو کالج تم لاړ یونیورسيټي تم لاړ بیا وکالت هم کولو خو د مور پلار نه نفرت او ګناه مور پلار دته کولا او د یره زه خو نه پوهېږم چې څه چل دی خو نفرت دی هغه تخم چا کرلو هغه مور پلار کرل نو که مونږ خپل بچي وخو نو گویا چې مونږ د هغې په زړه کې د خپل ځان نه د نفرت تخم کرو او چې کوم تخم دی وکره نو بوزغلې او فصل خو به د هغې راخېږي که نه داسې خو کېدی نه شي چې ته تخم د غنم وکرې او ماشاءالله سبا یې غټ غټ وږي کړي او جوار راختلي داسې ممکنه ده نو چې زه نفرت کرم د خپل بچي په زړه کې او په ذهن کې او بیا مینه چې کوم دی د هغه نه غواړم نو دا خو ناممکنات دي نو پکار دادا چې موږ ماشومان نه وغو د هغې عزت نفس مجروح شي خود اعتمادي به ختمېږي نفرتونه پیدا کېږي انتقامي کاروایانې به هغې کې پیدا کېږي او نن تاسو وګورئ هر کور کې که ځوان دی که بوډا دی که کشر دی که مشر دی د مرچو په سټه ناست دي که ناست ني هر چا چې ګورې د برېتو نه یې وینې څاڅي او خفه کېږو به نه مونږ ټول پښتانه یو بیا اوبه په کوم ځای ماتېږي په کمزوري ځای ماتېږي بیا چې ډېر تنګ شو نو یا غریب سړی هغه باندې ورشو او یا په ښځه زورور شو بس ده که نه غني خان بابا وی په غریب هم سایه نرې یا په ښځه زورورې فیرنګي ته خو ټیک نه چې کلې پیزواني عجیبه دی د خاني عجیبه دی د ځواني پښتونه پوهېدلی شو په وراني په وداني نو بیا یا په ښځه ورشو او یا په غریب سړي ورشو او مونږ پوه هم نه شو یا زمونږ کور روان شي او یا د بل چا کور روان شي دویم روزانه چې کله کور کې مونږ یو یا راشو نو مونږ به د خپلو ماشومانو نه د مینې او د محبت دپاره کوکې اغوستل پکار دي د مینې او د شفقت دپاره کوکې اغوستل پکار دي دا فزیکل ټچینګ چې زما ماشوم سره کېږي دې سره جذباتي کنیکشن برابرېږي تاسو کله کله سیګنل نه راځي نو بیا خبرې کېږي نه کېږي سیګنل تاسو ته په نظر راځي نه راځي نو چې تاسو کله د ماشوم نه کوکې اخلئ نو دا ستاسو جذباتي او د هغې جذباتي کنیکټ کېږي نو ستاسو خپل منځ کې به مینه او محبت پیدا کېږي دریم روزانه مونږ او تاسو دا دریم شق دی په دې جذباتي آیین کې روزانه کور کې 15 منټه ایستل دي او یو واقعه ضرور بیانول دي اوس هغه واقعات به کوم بیانو یا د انبیاء کرام واقعه یو بیانول په دویم ورځ د صحابه واقعه یو بیانول په دریم د خپلو مشرانو واقعه یو بیانول په څلورم ورځ خپل تاسو باندې څه سختې تکلیفونه تیر شوي دي هغه بیانول د دې فایده به څه وي د ریسرچ نه او د تحقیق نه دا خبره ثابته ده چې کوم معلومات ذهن ته راځي نو چې کوم د واقع او د قصې په شکل کې راشي نو هغه پوره معلومات راځي او چې کوم د قصې په شکل کې نه وي نو هغه نیمګړي نیمګړي معلومات راشي هغه څه وخت د انسان نه ایر شي تاسو وګورئ په قرآن کې واقعات او قصې ډېرې دي که نه دي مولانا زکریا رحمت الله علیه چې کوم دا کتاب فضائل اعمال لیکلی دی مولوي صاحب لومبے چپټر لومبے حصہ ده څه دی حکایات صحابه
چې به په صحابه باندې ستیر شوی دي دونه سخت تیر شوی دي نو دا هغه سختو د واقعیاتو نه رستو ماته ذکر کول آسان شي که ګران شي موږ کول آسان شي که ګران شي تلاوت کول آسان شي که ګران شي هر یو کار او بیا دین کار نو آسان شي